بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسفزیم اوس راځو پاور ټیبل ته. پاور ټیبل موږ وایو چې څه لپاره کاروو، ولې کاروو او کومه ښه فیچر لري یا کوم ښه کړنلارې لري. پاور ټیبل په هغه وخت کې کارول کېږي کله چې تاسو د ډیرو معلوماتو زیرمه یا ذخیره ولرئ او تاسې نشئ کولی چې معلومات د فورمولونو په مرسته تحلیل او تجزیه کړئ او یا د معلوماتو تحلیل او تجزیه تاسو لپاره ستونزمنه وي. پاور ټیبل تاسې ته اجازه درکوي چې یوازې یو څو کلیکونو په مرسته لوی حجم لرونکي معلومات یا ډیټا په اسانه توګه تحلیل او تجزیه کړئ او خپل د اړتیا سره سم معلومات په بیلابیلو جدولونو کې لنډیز کړئ. تاسو کولی شئ چې مثال سمري ټیبلونه د پاور ټیبل په واسطه جوړ کړئ. دا مثال کېدای شي چې ستاسو ریکارډونه په زرهاو په لکهاو په میلیونو، خو تاسو یو سمري ریپورټ د کټګوریو په واسطه مثال مختلفې کټګوري تاسو غوره کوئ، د په هغې باندې خپل ریپورټونه جوړوئ. داسې نه ده چې مثال تاسو د وړو ورشیټونو لپاره یا د 15 راګانو لپاره پاور ټیبل استعمال کړئ. نه، دا هغه وخت استعمالیږي چې تاسو ډېر لوی حجم ډیټا لرونکي ډیټا سیټونه ولرئ. داسې نه وي چې مثال 2-3 قطار یا 2-3 را ریکارډز ډیټا ولرئ. پاور ټیبل په اکسل کې یو خورا له پیاوړو او ګټورو کړنلارو لرونکو فیچرو څخه دی. مثال یعنې دا ډېر ښه فیچر لري چې مثال تاسو څنګه کولی شئ چې خپل ډیټا انالایز کړئ یا تحلیل او تجزیه کړئ چې تاسو په لږو هڅو سره کولی شئ د لوی ډیټا سیټونو لپاره د ښه لید راپورونه رامنځته کړئ. مثال په میلیونونو ریکارډونه مخکې مو ویلې چې په میلیونونو ریکارډونه وي او یا تاسو مثال ډیټابیسونه په اسکیل سرور یا MS اکسس کې لرئ چې هغه میلیونونه ریکارډونه لري او تاسو غواړئ چې مثال دا په اکسل کې تاسو تحلیل او تجزیه کړئ. نو پاور ټیبل یې اسانه لار ده چې تاسو د دې په مرسته کولی شئ چې لوی حجم لرونکي ډیټا سیټونه تجزیه او تحلیل کړي. ډیری غیر تخنیکي یا مسلکي اکسل کارونکي د معلوماتو تحلیل او تجزیه لپاره د پیچلو فورمولونو څخه کار اخلي چې دا په اصل کې یو ستونزمن کار دی. خو تخنیکي اکسل کارکوونکي بیا د پاور ټیبل د پیاوړو کړنلارو څخه کار اخلي چې ترڅو خپل معلوماتو باندې لاندې کړنلارې ترسره کړي. معلومات کټګوریو کې ګروپ کړي. مثال خپل معلومات په بیلابیلو کټګوریو کې ګروپ کړي، که دا په مثال په ولایت باندې وي یا دا په ډیپارټمنټ باندې وي یا دا مثال سیلز د خرڅلاو په ټایپ باندې وي یا نور هر اداره چې دا خپل ځان ته اړتیاوې لري، مثال د خپل اړتیاو سره سم په کټګورۍ باندې ګروپ کړي. په کلونو او میاشتو معلومات ګروپ کړي. مثال تاسو کولی شئ چې د پاور ټیبل په حساب باندې روبوار، کلونه، میاشتې، حتی د ورځې په حساب باندې خپل معلومات ګروپ کړئ. ډیټا فلتر کړئ ترڅو کټګورۍ پکې شامل یا خارج کړئ. فلتر سره تاسو آشنا سئ. فلتر هم د مخه ویلی څنګه ډیټا فلتر کړئ. ان فلتر تاسو په دې پاور ټیبل کې کولی شئ چې خپل د اړتیا وړ معلومات یا خپل د اړتیا سره سم معلومات پرېږدئ او نور معلومات لرې کړئ ترې نه. کوم چې تاسو ته مهم دی هغه پرېږدئ، نور لرې کړئ ترې نه. او حتی چارتونه رامنځته کړئ. کله تاسو کولی شئ چې په پاور ټیبل باندې پاور چارت هم رامنځته کړئ. دلته متوجه شئ دا پاور چارت دی، دلته بیا خپله ډاپ ډاون لیستونه لري. تاسو کولی شئ د دې نه فلتر کړئ چې څه پکې وي څه پکې نه وي. همداسې دا پاور ټیبل دغه لري چې یو ریکمنډډ پاور ټیبل دی، یو پاور ټیبل دی چې په دې باندې به عملاً کار وکړو. نو دا د ستاسو لپاره یو سمري ما جوړه کړې وه چې مثال تاسو مخکې د دې نه چې پاور ټیبل باندې کار شروع کړئ نو په دې باندې پوه شئ چې پاور ټیبل د څه لپاره کارول کېږي او څنګه کارول کېږي. نو دا ما اړینه وګڼله چې دا تاسو ته باید مخکې نه دا تشریح کړم. الله تعالی دې وکړي چې دې درس څخه تاسو یو څه اندازه ګټه پورته کړې وي.